د کهانۍ شروعات کیږي د سپین د یو ډېر خطرناک جیل نه چې په کم کې به قیدیانو سره ډېر زیات سخت سلوک کولو چې لکه دا هړو انسانان نه وي. خو یوه ورځ د قیدیانو لیډر میلمنډر او د هغه خلکو د دې ظلم خلاف احتجاج شروع کړو. د دې هر څه په منځ کې اولیور نوم یو ګارډ ډیوټي له دې جیل ته راشي. په اصل کې به د ډیوټي د سبا نه شروع کېده خو د خپل سینیر امپریس سکول لپاره دې یو ورځ مخکې راشي. خو د څه پته وي چې یو ورځ مخکې راتلو د وجې به دې څومره لوی مصیبت کې ګیري. دلته میلمنډر د چابیان وړښته ګوري کم چې د ګارډ په لاس کې وي. خو ناګهانه د چت یو ټوکړه د اولیور په سر باندې راغورځېږي چې د څه د وجې دی بېهوشه شي. بل اړخ ته میلمنډر د اوسپنې یو نری تار راوباسي کم چې د په خوله کې پټ کړی او د هغې په مدد سره دی خپلې هتکړۍ کولو کي او د هغې نه پس دی ګارډ ته بدې ردې شروع کي د دې لپاره چې دا ګارډ د ده خواله راشي او همدغسې وشي او دا ګارډ د ده خواله راشي. اچانک دی په دې ګارډ باندې حمله وکړي او خپلې هتکړۍ د ده مرۍ ته ور واچوي او همدې سره دا ګارډ دی دلته مړ کړي. بل اړخ ته د اولیور په هوش کې د راتلو نه پس دا ګارډ دی یو خالي سیل ته بوځي او دا سیل نمبر 211 وي. خو دلته را رسېدو پورې اولیور بېهوشه شوی وي. بل اړخ ته د احتجاج ډېر خطرناک شکل اختیار کړي او ټول قیدیان لاکونه مات کړي او بهر روزي او په کوریډور باندې قبضه وکړي او دې سره سره هر طرف ته اور هم ولګي او په ټول جیل کې یو دهشت خور شي. د اولیور کولیګ په دې سوچ کوي چې د اولیور موږ ځان سره څنګه وباسو. خو دا بل سکیورټي ګارډ درته وایي که موږ دې ځان سره وباسو نو موږ دواړه به ګیر شو او دا قیدیان به موږ په والو والو مړه کړي. نو د دې د وجې دی اولیور همدلته پرېږدي. اولیور بېهوشه پروت وي او په جیل کې د هر اړخ نه د چغو او د توړ پوړ اوازونه راځي. د جیل ډایرکټر په سی سی ټي وي باندې هر څه کتل خو دی هم هیڅ نشي کولی او دی په دې سوچ کوي چې میلمنډر آخر غواړي څه. خو دغه وخت کې د میلمنډر یو سړی اولیور پورې راورسي خو چې دی کله دا وویني چې یو ناپېژنګلو سړی بېهوشه پروت دی نو دی د اولیور نه یو شټک وباسي چې د څه د وجې اولیور هوش کې راشي. خو اولیور اوس هم کنفیوز وي. دا قیدي د اولیور نه څه تپوسونه وکړي خو اولیور دله جواب ورنه کړی شي چې د څه د وجې دا قیدي د دې ځای نه بهر وځي او د پسې دا دروازه لاک او په لږ ساعت کې دی پوره په هوش کې راشي او په دې پوه شي چې په جیل کې څه روان دي او دی پکې په منځ کې ګیر شوی دی. نو دی زر د خپل بوټانو تسمې کولو کې او په کموډ کې فلش کې بیا خپل بیلټ وباسي او د فوم لاندې کېږي او خپل پرس هم کموډ ته ورغورځوي. دا هر څه دی ځکه کوي چې کله یو نوی قیدي جیل ته راځي نو دا هر څه ترنه اخلي چې څنګه دی د خپل واده رنګ وباسي نو دغه وخت کې د دې سیل دروازه بیا کولو شي او هماغه سړی یو ځل بیا راشي او دی ځان سره د اولیور ته د مخامخ کېدو لپاره روان کړي. دی چې کله میلمنډر ته مخامخ شي نو میلمنډر دته د سګرټ ډبې ورولي او اولیور ډېر په کانفیډنس سره د دې نه یو سګرټ راوباسي او ډبې دته واپس ورولي او ورته ووایي چې زه هم نن جیل ته راغلی. دی ځان نارمل ساتي او دی ځان داسې شو کوي چې زه هم یو قیدي یم او ورته ووایي چې زه هم نن دې جیل ته راغلی او په ځان یره نه راولي. خو د میلمنډر په ده باندې شک وي ځکه چې دی د شکل نه داسې لګي چې ده به تر ننه پورې یو مچ هم نی مړ کړی. خو اولیور ته ډېر په کانفیډنس کې جواب ورکړي چې ته داسې زبرګي چې ته به د شکل نه هر څه معلوم یې. میلمنډر چې دا ووري نو لږ ساعت دپاره غلی شي. د اولیور د مشروطیت د وجې د میلمنډر په ده باندې دا یقین وشي چې او دا یو قیدي دی. خو د کنفرم کولو لپاره دی اولیور ته ووایي چې خپل پینټ وباسه. اولیور دې خبرې سره ډېر کنفیوز شي خو بیا هم د میلمنډر خبره ومني. دا دې دپاره چې په جیل کې یو قیدي ته هم د انډرویر د اچولو اجازت نه وي او د خوشقسمتۍ نه اولیور هم نه وي اچولی ځکه چې د اولیور انډرویر اچول نه وي خوښ او همدې سره د میلمنډر شک بالکل ختم شي. د دې نه پس ټول قیدیان د سی سی ټي وي کیمرې ماتول شروع کړي او اولیور چې دا څنګه وویني نو دی زر منې کړي ځکه چې دته پته وي که چېرې دا سی سی ټي وي کیمرې ماتې شوې نو دی به بهر دنیا سره کانټیکټ څنګه کوي او همدې سره اولیور دی ته په چغه باندې ووایي چې ودرېږئ او دې سره د ټولو قیدیانو دته پام شي. اولیور دی ته ووایي چې یو کیمره پرېږدئ ځکه چې د هغې په ذریعه به موږ خپل ډیمانډ بهر دی ته رسوو او که تاسو غواړئ چې د جیل عمله موږ ونه وینئ نو د هغې نه کپړه ته وکئ او میلمنډر ته دا آیډیا بالکل صحیح ښکاره شي او د بروسې د ګټلو دپاره دی په خپله یو کپړه راوالي او د کیمرې اړخ ته روان شي. دی پره وروخیږي او په کیمره کې د جیل عملې ته ځان ډېر په غور باندې وښیي او په کنټرول روم کې ټولو ناستو خلکو ته دا پته ولګي چې دا ګارډ هم د دوی کس دی. اوس صرف په کنټرول روم کې موجود خلکو ته او دته پته وي چې دی اصل کې یو ګارډ دی. خو بیا هم د میلمنډر په ده باندې لږ شک وي نو د دې د وجې دی اولیور دغه ګارډ طرف ته بوځي کم سره چې چابیانې وي او ورنه تپوس وکړي چې همدا ګارډ و چې ته یې والوې خو چې دی دواړه یو بل ته وګوري نو دی ته پته ولګي چې دا اوس زموږ د ژوند سوال دی نو دی د یو بل د پېژنګلو نه انکار وکړي. په دې دوران کې د جیل ډایرکټر د سپیشل فورسز نه مدد وغواړي او همدې سره د سپیشل فورسز یو ټیم جیل ته ځان راورسوي او خپلې پوزیشن یې واخلي. د بل نه بالکل سمپل اډرز دي. د قیدیانو په قبضه کې صرف 2 ګارډز وي نو د دې د وجې دی ته اډر میلاو شوی وي چې د قیدیانو به هیڅ خبره نشي منلې کېدی او زر تر زر اپریشن شروع کوي او د جیل کنټرول په خپل لاسو کې واخلي. خو په دغه دوران کې یو خبر راشي چې په جیل کې یو 3 خاص سیاسي قیدیان هم دي. میډیا ته هم د دې فساد خبر میلاو شوی وي او د ټولو خلکو فوکس هم په دې جیل باندې وي او دغه 3 قیدیان ډېر لوی سیاسي لیډران وي او که په دې لږ هم څه وشو نو په ملک کې به ډېر لوی فساد جوړ شي. خو میلمنډر د مخکې نه دا 3 ونه په خپل
کنټرول کې اغشتي وي او د سی سی ټي وي کیمرې په ذریعہ د جیل مینجمنت د دا خبر هم ورکي او د دې د ګیرولو د وجې د قیدیانو پاور ډیر زیات شي او ټول قیدیان ډیر زیات خوشاله وي او د دې هر څه کتو نه پس د جیل ډایرکټر د هم دا پته ولګي چې اوس اوبه د سر نه وړېدلې دي نو دې د وجې د قیدیانو سره خبرو اترو کول لپاره یو کس هم راغواړي او په دغه دوران کې د ملمنډر ریکارډ هم مخې ته راشي د یو ځل لس کاله مخکې هم داسې احتجاج کړو چې په هغې کې د لاسه یو ګارډ هم مړ شوی او د هغې راسې دی د جیل بوس جوړ شوی او دوی خپل ډیمانډ په یو کاغذ باندې ولیکي او ډیمانډ دا وي د جیل د کمرو حالات ټیک کړي هر 15 ورځو کې موږ خپل فیملی سره یو ځل ملاویږو او د قیدیانو به ښه په صحیح هسپتال کې علاج کیږي ځکه چې د قیدیانو د علاج لپاره دلته هیڅ قسمه صحیح بندوبست نه وي ځکه چې یو ځل د یو قیدي برین ټیومر او هغه د دردونو د لاسه چغې وهلې او دوی ورته وي چې ته هسې بانې کې او همد هغه دردونو د لاسه هغه مړ شو اولیور ته د ملمنډر په ډیمانډونو کې یو ډیمانډ هم غلط ښکاره نه شو او اولیور د ملمنډر د لیډرشپ نه ډیر زیات امپریس شي د خبرو دوران کې اولیور ملمنډر ته ووایي چې زما ښځه پریګننټ ده او زما ماشوم پیدا کېدو واله دی او په داسې وخت کې زه په جیل کې یم اولیور دوی ته یو د دروغو کهاني جوړه کړي او ورته ووایي چې ما کم کس وجلی و هغه ډرګ ډیلر او هغه زما کشر رور مړ کړو د دې د وجې ما خپل د رور بدل واغشت او هغه ما مړ کړو ملمنډر چې دا ووري نو ډیر زیات خفه شي په دغه دوران کې نیګوشیټر جیل ته راورسي ملمنډر اولیور ته ووایي چې د تالاشي واخله اولیور ډیر په چالاکۍ سره د تالاشي واخلي او په غوږ کې ورته دغه درېو قیدیانو لوکیشن وښيي او د دې نه پس خپل ډیمانډونه د نیګوشیټر مخې ته کېښودل نیګوشیټر دوی ته ووایي چې زه دا ډیمانډونه بر رسوم او واپس راځم په تلو کې ملمنډر د ته ووایي چې زما ټول وروڼه ډیر اوږې شوي دي او په راتلو کې زموږ د خوراک بندوبست هم وکړه او دې سره سره دې نیګوشیټر ته ووایي چې اولیور ته د خپلې ښځې سره خبرو کولو اجازه هم ملو شي په دې باندې نیګوشیټر دوی ته ووایي چې آو خبرې خو درله زه کولی شم دومره زما په کنټرول کې شته او ورته ووایي چې دې به زه ځان سره بوځم او د خبرو کولو نه پس واپس پیدل ته راورسوم ملمنډر دا خبره ومني او نیګوشیټر ته ډېر په سختۍ سره ووایي چې ګورې اولیور ته هیڅ نقصان ونه رسي ملمنډر په اولیور باندې په لږ ساعت کې ډیره زیاته باروسه وکړي خو د اولیور دپاره دا یو د کمال موقع وي په دې نه مخکې چې دروازه کولو شي د دننه نه د چا د چغې اواز راشي چغې اورېدو سره ملمنډر نیګوشیټر گیر کی او اولیور ته ووایي چې لاړ شه وګوره څه چلو شو اولیور په منډه باندې د خبره غشتوله لاړ شي او دته دا خبر ملو شي چې دوه قیدیانو په خپلو کې جګړه وکړه او یو پکې په سر باندې ګزار وخوړ او بېهوشه شو خو په کنټرول روم کې ناست د سپیشل فورسز کمانډر ته داسې ولګي چې قیدیانو څوک خاص کس مړ کو او همدې سره د خپل ټیم ته د حملې کولو اډر ورکړي او اولیور ته ډیر زر دا اندازه ولګي که سپیشل فورسز ټیم دننه راغلل نو د وینو سیلابونه به توی شي نو دې زر د هغه درې قیدیان د کیمرې مخې ته راودي د دې دپاره چې کمانډر دا وویني چې هر څه نارمل دي خو چې څنګه کمانډر دا وویني نو خپل ټیم راایسار کړي او خبرې اترې یو ځل بیا شروع شي د اولیور د وجې دا ټول د مرګ نه بچ شي او دا ټول ډیر خوشاله شي او دا ټول د اولیور نه ډیر زیات امپریس شي خو ملمنډر په دې باندې خوشاله نه وي ځکه چې اولیور هم نن جیل ته راغلی وي او په یو ورځ کې هیرو جوړ شي او اولیور ته دا اندازه ولګي چې هیرو جوړېدل زما لپاره ښه نه دي او اولیور د ټولو په مخ کې د ملمنډر لاس اوچت کړي او ورته ووایي چې همسر ما ته د دې هر څه کولو ویلي د خوشحالۍ نه دا قیدیان دوی دواړه په خپلو اوږو اوچت کړي او د دوی نارې وهي ملمنډر اولیور ته ووایي چې کار خو دې ډېر ښه وکړو خو که بیا دپاره دی زما د تپوس نه بغیر سم وکړل نو ستا دپاره به ښه نه وي اوس دلته په میډیا باندې د دروغو دا خبر مشهور شي چې هغه درې قیدیان وژل شوي دي او ډېر خلک زخمیان شوي هم دي په دغه دوران کې د اولیور ښځه په یو هوټل کې روټۍ خوري چې اچانک په ټي وي باندې د دغه جیل باره کې ټول خبر راشي چې په کم کې د دې خاوند کار کوي دا ډیره ویریږي اولیور ته کال وکړي او د ډیر کوشش نه پس هم د اولیور نمبر نه ملاویږي د ډیر کوشش نه پس د دې خبرې د اولیور یو کولیګ سره وشي نو هغه دې ته ووایي چې اولیور په بل برانچ کې په ډیوټي باندې دی او کېدای شي د ډیر کار د وجې د هغه نمبر بند وي خو الینا پوه شي چې څه ناڅه ګډوډ خو ضرور دی نو دا زر په خپل ګاډي کینی او جیل ته ځان ورسوي او تر دغه وخته پورې د نورو قیدیانو خپلوان هم دغه جیل مخې ته راجمع شوي وي الینا هم د دې خلکو منځ ته ورشي او د اولیور باره کې تپوسونه کوي خو دې له څوک هم څه خاص جواب ورنکړي بل وخته ملمنډر د خپل مرګرو سره په جیل کې روټۍ ته ناست وي اولیور هم د ملمنډر زړې کیسې ډېر په غور باندې اوري په دغه وخت کې د دوی مخې ته هغه قیدي راشي د چا د وجې چې جګړه جوړه شوې وي ملمنډر د دغه قیدي خواله لاړ شي او ښې دبو کړي ځکه چې د ده د وجې به اوس ټول پلان خراب شوی او د ده له لاسه به اوس دا ټول قیدیان مړه شوي په دې دوران کې اولیور ته مکمل شي او د ملمنډر ووکي ټوکي غلی شان روچت کړي ځکه چې د سره د خپلې ښځې ډېر زیات غم وي او دی د هغې معلومات کول غواړي دی زر خپل کولیګ سره کنټیکټ وکړي او ورته ووایي چې الینا ته ووایي چې هغه ټیک دی د ده کولیګ دله ډېره تسلي ورکړي او ورته ووایي چې موږ الینا سره خبرې کړي او دغه وخت کې ملمنډر او د هغه ملګري د جیل مخې ته چې کوم د دوی خپلوان راجمع شوي دي هغه په ټي وي باندې ګوري ملمنډر یو ځل بیا د جیل والو سره د خبرې کولو فیصله وکړي خو چې دوی څنګه خپل ووکي ټوکي پسې راشي نو هغه په هغه کرسۍ باندې نه وي دا قیدیان دا ووکي ټوکي هر ځای کې وګوري خو دوی د چرته ملو نشي ملمنډر هم په دې سوچ کې وي چې دا آخر لاړو چرته چې ناګهانه اولیور دا ووکي ټوکي د ده مخې
خته کی او ورته وی چې دا ما سنبال کړو ځکه کچره دا غلط لاسونو ته ورسېدو نو موږ ته ډېره مسله جوړه کی او د خبره صحیح وي ځکه د چام په د باندې شک را نشي خو اپاچې دا هر څه لیدلی وي دې زر خپل کمرې ته لاړ شي او د یو ډبې نه موبایل راوباسي او هغه ګارډ سره کنټیکټ وکړي چاله چې دې خبر ورکړي دلته موږ ته پته لګي چې اپاچې اصل کې یو خبري وي او د جیل د اتارټیز لپاره کار کوي او دلته د اولیور د اصلیت پته ولګي د جیل نه بهر خلک ډیر زیات غوسه وي او څه خلک دې په کارن باندې وشتل شروع کی او چې دا هر څه دا ګارډ یو ټریلا وویني د غوسې نه بې کنټرول شي او دې زر یو ټیم جوړ کی او په خلکو باندې را باندې کی دلته اولیور خپل خزه په ټي وي باندې وویني دې زر د ملمنډر نه وکټو کې واخلي او په غوسه کې خپل کولیګ ته ووایي چې تا خو ویلو چې هر څه ارینج شوي دي نو زما دا ښځه دغلته څه کوي او دې سره د کولیګ ته پته ولګي چې میډیا هر څه لایف کور کوي او قیدیان خپل خپلوان په ټي وي باندې ګوري د جیل اتارټیز زر په دې باندې اکشن والي او د جیل د ټي وي سیګنل یې کټ کړي په دې دوران کې په دې احتجاج کې د الینا په خېټه کې درشي په دې دوران کې د خلکو د ګارډ په مینس کې وال ټکول شروع وي چې ناګهانه الینا په یو ګزار ولګي او دا ګزار یو ټریلا کړی وي او همدې یو ګزار سره الینا په ځمکه باندې راپروزي او میډیا والا په خپل کیمره کې دا هر څه ریکارډ کړي د ټي وي سیګنل کټ کولو سره په جیل کې دنه قیدیان نور هم ډیر غوسه شي ملمنډر زر وکټو کې روچت کی او د جیل منیجمنت ته وایي چې د زخمیانو لیست مونږ ته راولېږئ اولیور زر د دې نه د خپلې ښځې تپوسو کی خو دی ورته ووایي چې هر څه ټیک ټاک دي په دغه وخت کې اپاچې د ده خواله راشي او ورته ووایي که زما خبره دې ونه منله نو زه به ټولو خلکو ته ستا اصلیت ښکاره کړم اولیور ته د مخکې د اپاچې باره کې هر څه معلومات وي نو هغه اړ ونیري او اپاچې له دمکي ورکړي او ورته ووایي چې زه خو جیل ته نن راغلم او زه یو ګارډ یم ما خو به دی بیا هم برداشت کړي خو ته خو قیدي او د کلونو نه دی له دوکه ورکې نو که دی د دا پته ولګېده نو تا به ژوندی پرې نه دي د اپاچې دا امید نه وي چې اولیور ته به د ده باره کې هر څه پته وي نو دې سره دی لږ ویریږي بل طرف ته یوټریلا د خپل حرکت د وجې سسپینډ کړی شي په کاغذي کاروي کې دا وویلی شي چې ده به هر څوک زخمی کړي دي خو په اصل کې د جیل اتارټیز دې بچ کول غواړي په جیل کې دننه اولیور او ملمنډر د مخکې دپاره پلان جوړوي ملمنډر ده ته ووایي چې دا هر څه به زه په خپل سر واخلم او ته به دوی ته ووایي چې دا هر څه ما د مجبورۍ نه کول او د دې د وجې به ستا سزا کمه شي او ته به ډېر ژر خپل ښځه او بچي سره ملو شي په دې دوران کې د جیل اتارټیز دغلته د زخمیانو لیست راولېږي چې په دې کې صرف د څلورو زخمیانو نومونه وي او دی پوه شي چې منیجمنت دی نه بیوقوفان جوړوي دې سره ملمنډر ډېر غوسه شي او دی ووایي چې اوس به څلوېښت کار کول غواړي او دې دا فیصله وکړي چې په دغه درې قیدیانو کې به اوس یو مړ کوو خو اولیور ده ته ووایي که په دې کې موږ یو قسم مړ کړو نو منیجمنت به موږ کې یو قسم ژوندی پرې نه دي نو موږ به داسې کار وکړو چې په دې قیدیانو کې به د یو کس نه غوږ کټ کړو او دا به هغوی له ولېږو دې سره به هغوی ته سیګنل ملو شي چې موږ سیریس یو ملمنډر د غوږ کټ کولو ذمهواري هم اولیور له ورکړي او اولیور زر د قیدي د غوږ یو ټوکړه کټ کړي او د جیل منیجمنت له یې ورولېږي د جیل منیجمنت سره بل څه لار نه وي نو دی جیل ته د زخمیانو اصل لیست ورولېږي خو چې اولیور دا لیست وګوري نو ډېر زیات خفه شي ځکه چې په دې لیست کې د ده د ښځې نوم هم وي په دغه دوران کې اپاچې د بهر خلکو سره کنټیکټ وکړي او هغوی ده ته یو ویډیو راولېږي په دې ویډیو کې صفا ښکاري چې یوټریلا په الینا باندې ګزار وکړي اولیور دا ویډیو بار بار ګوري او هر ځل د ده غوسه نوره هم زیاتېږي یو طرف ته دی په جیل کې ګیر وي او د دوی دپاره کار کوي او بل طرف ته دی د ده ښځه ووښي او د ده کولیګ هم دته رښتیا خبره نه وي کړې نو دی په غوسه کې د جیل اتارټیز ته دا ډیمانډ وکړي چې یوټریلا جیل ته دننه راولېږئ په جیل کې د هغه دریو قیدیانو ژوند په خطره کې وي نو د دې د وجې منیجمنت هیڅ نشي کولی او دی یوټریلا دننه جیل ته ولېږي خو چې څنګه یوټریلا جیل ته دننه راشي نو ملمنډر دی د چاقو په زور باندې خپله قبضه کې واخلي او د کیمرې نه یې اړخ ته بوځي اولیور د ده نه د الینا باره کې تپوس وکړي خو دی هیڅ سم ونه وایي خو چې اولیور د څنګه ویډیو وښیي نو دی خپل مخ بل طرف ته واړي نو همدې سره اولیور بالکل بې کنټروله شي او په یوټریلا باندې راباندې کړي اولیور بالکل لیونی شوی وي دی زر وکي ټوکي راوچت کړي او د جیل منیجمنت نه د خپلې ښځې سره د خبرو کولو ډیمانډ وکړي او همدلته ده ته دا پته ولګي چې د ده ښځه او بچی مړ شوی دی اولیور چې څنګه دا خبره ووري نو ډېر زیات خفه شي او خپل سر د ملمنډر په اوږه باندې کیږدي او ډېر زیات وجړي ملمنډر قیدیانو له اډر ورکړي چې یوټریلا ښه ووښئ خو په دغه وخت کې یوټریلا په غوسه کې ټولو ته د اولیور اصلیت ښکاره کړي او ورته ووایي چې اولیور یو ګارډ دی او همدې سره ټول قیدیان ډېر شاک شي خو اوس اولیور د هیڅ سم پروا نه کوي او په دې وخت کې دی اوس صرف د خپلې ښځې او د بچي بدله غشتل غواړي دی د ټولو په مخ کې یوټریلا مړ کړي د خپلې ښځې او د بچي د مرګ د وجې د ده د ژوند تېرولو خواهش بالکل ختم شوی وي د دې نه پس دی غلې شان سیل 211 ته لاړ شي ده چې کوم خپل بیلټ پټ کړی وي هغه د خپل ځان د پانسي کولو لپاره راوباسي خو دی دا ونه کړی شي نو دی په ځمکه باندې راوغورځېږي او لوغړېږي چې ناګهانه د ده په یو دیوال باندې لیکلو ته خیال شي او په دې دیوال باندې دا لیکل شوي وي چې دلته یو بوډا سړی د سر د درد د لاسه مړ شو او دا د ده نه مخکې یو
قیدی لیکلی وي او اولیور ته محسوس شي چې اوس د هغه قیدي تکلیف د تکلیف جوړ شو. بل طرف ته اوس نور خلک په اولیور باندې شک کوي خو ملمندر دی ته وایي چې صحیح ده چې هغه مخکې یو گاډو خو هغه اوس زموږ مرګره جوړ شوی دی او زموږ او د هغه حال اوس یو شان دی. د لیست راتلو نه پس د قیدیانو غوسه نوره هم زیاته شي. د خپلوانو حالت لیدو نه پس دی بالکل بې کنټروله شي. اوس دا هر څه د جیل د منیجمنت د لاس نه وځي. نو د دې د وجې سرکار په خپله دی منځته راشي او یو لوی لیول ول سړی دی سره د خبرو اترو دپاره جیل ته ولیږي. دا سړی دی ته ووایي چې ستاسو زیاتره ډیمانډونه منل شوي دي چې څنګه دی له ډیټیل ورکوي. نو اولیور د یوسیا لاش دغه ځای ته راوړي. دی د کیمرې طرف ته وګوري او ورته ووایي چې دا ما مړ کړی دی او دې سره اولیور دې سړي ته ووایي چې اوس به موږ ستاسو خبره حل منو چې کله پرایم منسټر په خپله په ټي وي باندې راشي او ووایي چې ما ستاسو ټول ډیمانډونه ومنل. اوس اولیور ښه پوره د قیدیانو ملګری شوی وي. ملمندر هم د اولیور خبرې له زور ورکړي او ورته ووایي چې یا خو ډیمانډونه ومنئ او یا دله د 3 واړه قیدیان مړه کوو او نیګوشیټر دا خبره مخکې ورسوي. خو ملمندر ته پته وي چې سرکار به دا خبره دومره په اسانه نه مني. نو د دې د وجې دی خپلو قیدیانو ته ووایي چې هغه 3 قیدیان بیل ځایونو ته شفټ کړي او د آخري جنګ دپاره ځان تیار کړي. خو دغه دوران کې د جیل منیجمنټ دی سره یو گیم وکړي. نو دی ملمندر ته ووایي چې اولیور حقیقت کې یو ګارډ دی او که چېرې تا هغه مړ کړو نو موږ به ستا سزا ډېره کمه کړو. ملمندر چې د اولیور فایل وګوري نو ډېر زیات حیران شي. خو د دې نه پس هم دی خپل پلان هماغه شان روان کړي. 3 واړه قیدیان بیل ځایونو ته شفټ کړي او د هغې نه پس سره د خپل چاقو دی اولیور پسې راشي. خو چې دی اولیور ته وګوري نو دته د غم نه ډک یو وفادار ملګری ښکاره شي. نو د ده زړه دا نه غواړي چې دی اولیور مړ کړي. نو دی خپل چاقو اولیور له ورکړي او ورته ووایي چې زه به تا سره یو ځای جنګېږم. په دې دوران کې اپاچې د جیل منیجمنټ ته د دغه 3 قیدیانو اصلي لوکیشن وښیي. سپیشل فورسز د حملې پلانینګ وکړي. اچانک د جیل په ټي وي باندې سیګنل واپس راشي او خبر پې چلیږي چې د جیل زوړ قانون ختم شو. اولیور او ملمندر ډېر زیات حیران وي. دی ډېر زیات خوشحاله شي خو دی ته دا پته نه وي چې دا صرف یو چال دی. د جیل اتارټیز دا کار ځکه کوي چې قیدیان په آرام شي چې څه وخت قیدیان خوشحالي مناوي. نو اپاچې لاړ شي او د هغه 3 قیدیانو چې څوک څوکیداري کوي هغه مړه کړي او په خپله د هغه حفاظت ته ودرېږي. او سپیشل ټیم اچانک سموک بم جیل ته دننه راوغورځوي او همدې سره اولیور ته د اصلیت پته ولګي. دی ملمندر ته ووایي چې زر تر زره هغه 3 قیدیان مړه کړي کنې هر څه به برباد شي. خو چې دی څنګه قیدیانو پسې برخیږي نو د روستو نه په اولیور باندې څوک په نیلګن باندې حمله وکړي. ملمندر زر د خواله لاړ شي خو زخم دومره زیات وي چې اوس یې سم نشي کېدی. اپاچې په چغه باندې ټولو ته ووایي چې دواړه لیډران مړه شول او د دې اورېدو سره ټول قیدیان وسله وغورځوي. ملمندر دا هر څه ویني خو هیڅ هم نشي کولی او اولیور هم د ده مخې ته مړ کېږي. دی خپلې اوښکې وچوي چې اچانک اپاچې دی د روستو نه په ګولۍ باندې ولي او همدې سره ملمندر لاندې راوغورځېږي. ملمندر لاندې راوغورځېږي خو دی بیا هم د بدلې غشتو کوشش کوي خو اپاچې دی یو بل ډز هم ولي او همدې سره دی په ځمکه باندې راوغورځېږي او همدې سره سپیشل فورسز یو ځل بیا د جیل کنټرول په خپلو لاسو کې واخلي او اولیور هم ډېر د تکلیف د لاسه همدغلته مړ شي. د هر څه ختمېدو نه پس د اولیور کولیګ د هغه لاش پسې راشي. د هغې نه پس دی د سیل نمبر 211 دروازه کلوږي او چې دی وګوري نو هغلته یو رنګ پروت دی. نو دی هغه راوچت کړي. اولیور یو ډېر ښه او ایماندار انسان و خو دی هر څه کولو ته دا خلک دی مجبوره کړي. په کمنټ سیکشن کې د خپل رائے اظهار ضرور کړئ چې دا هر څه د ښه کړل او که بد. اوس که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره. تر هغې پورې د الله په امان.